بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ راته ګرانو هیوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو بایومټریک تاریخونه نوبت درسره شریکوم. نن تاریخ د 1402 کال د 5 میاشتې او 2 تاریخ ده. د کابل نوبدهي د 1401 کال د 3 میاشتې په 1 او 8 کې ده. کوم کسان چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي کولی شي خپلې فورمې چک کړي او راتلونکي سبا یا بل سبا یا پنجشنبې پورې دا اپډیټ کیږي او بل تاریخ ته ځي. ارزګان د 1401 کال د 5 میاشتې 29 کې ده. بادغیس د 1402 کال د 4 میاشتې د 18 کې ده. بامیان چې د 1402 کال د اولې میاشتې 20 کې ده. بدخشان د 1402 کال د اولې میاشتې 40 کې ده. بغلان د 1401 کال د 12 میاشتې 6 کې ده. بلخ د 1401 کال د 5 میاشتې 10 کې ده. پروان د 1401 کال د 10 کې ده. پکتیا د 1402 کال د اولې 26 کې ده. پکتیکا د 1402 کال د 19 کې ده. پنجشیر د 1401 کال د 19 کې ده. تخار د 1402 کال د اولې میاشتې 20 کې ده. جوزجان د 1402 کال د اولې 19 کې ده. خوست د 1402 کال د اولې میاشتې 11 کې ده. د کندز د 1401 کال د 9 میاشتې 30 کې ده. سرپل د 1402 کال د اولې 20 کې ده. سمنګان د 1402 کال د اولې 20 کې ده. غزني د 1401 کال د 3 میاشتې 29 تاریخ کې ده. غور د 1402 کال د 1402 کال د اولې میاشتې 25 کې ده. فاریاب د 1401 کال د 12 میاشتې 15 کې ده. فراه د 1402 کال د اولې 19 کې ده. کاپیسا د 1401 کال د 12 14 کې ده. کندوز د 1402 کال د اولې میاشتې 15 کې ده. کندهار د 1402 کال د اولې 14 کې ده. کونړ د 1402 کال د اولې 25 کې ده. لغمان د 1401 کال د 10 میاشتې 20 تاریخ نوبت رسېدلی. لوګر د 1402 کال د اولې 19 کې ده. ننګرهار د 1401 کال د 12 میاشتې 15 کې ده. نورستان د 1402 کال د 15 میاشتې 20 کې ده. نیمروز د 1402 کال د اولې 14 کې ده. هرات د 1401 کال د 15 میاشتې 6 تاریخ کې ده. هلمند د 1402 کال د اولې 23 کې ده. میدان وردګ د 1401 کال د 12 میاشتې 20 کې ده. زابل د 1402 کال د 15 میاشتې 13 ته رسېدلی. کوم کسان چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي په کابل ولایتونو کې دوی کولی شي خپل فورم نه چک کړي. فورم نهي یا بایومټریک ورته مشخص کړی ده. او کوم کسان چې را تر اوسه بایومټریک مشخص شوی نه ده په کابل په ولایتونو کې نو منتظر دي اوسېږي حتما تاریخ ورکړي. بعضې ولایتونه دي چې تاریخونه مخکې وروسته کېږي چې هغه کونړ، جوزجان، بادغیس، غور، غزني دغه ولایتونه ګڼ وخت دوی دغه نوبدهي کله مخکې کېږي کله وروسته کېږي. کومه خبره نه ده حتما تاسو تاریخ درکړي په تمه اوسئ. او د کوم سوال لرئ، کوم وړاندیز لرئ، کوم د پاسپورټ په لیبان باندې کوم مشکلات لرئ کولی شئ په ویډیو لاندې کمنټ وکړئ. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب او لایک او شیر کړئ. مننه. کور آباد.